معلوم کې خو که چېرې د انټرنیټ سهولت ورته معلوم شي، امنیت سهولت ورته معلوم شي، نو د خلکو لپاره چې وکولی شي بېل دي چې موټر ولري، د موټر استفاده وکړي د بل چا ده د لنډ وخت لپاره ډېر وسایل دي او ډېر ښه نظر دی. په افغانستان کې خلک وایي چې تجارت په استعمال کوي، مګر که اوس حالات وګورو فکر نه کوم چې ښه نظر دی په دې خاطر چې داسې نه وي چې موټر کرایه کې درڅه بیولی نو بس نو خوند واخلئ. دلته جرمني کې به نور شیانو په اړه باندې هم معلوماتونه درته درکړو چې څه شته او کوم خدمات شته.
مال څنګه دی ما مرکزي ساحه ده ډېره خوندوره او ښایسته ساحه ده. دا مطلب ټول اوبه دي. او نثار احمد جان دی دلته دوی دواړه دلته له تېرو شپږ کلونو راهیسې ماسټري کوي. نثار احمد جان په خیر یې؟ جوړ په خیر. څنګه نثار احمد جان دا ځای ته خلک هره ورځ راځي یا څنګه؟ دا چې دی د ښار تر ټولو سیاحتي مرکزي سیمه ده. نو دلته انټرسټینګ پرانه کېږي. دا ټول خلک دلته چې راځي ځینې وخت تفریح په خاطر باندې اوبو غاړې ته نو تازه هوا لپاره زیاتره وخت همدا ځای ډک نه د خلکو په تېره شنبې او یکشنبې ورځ رخصتي ورځې دي، به بیخي ډېر خلک. هامبورګ کې څومره افغانان اوسېږي دلته؟ دلته تقریبا 40 زره څخه تر 50 زره فکر کوم افغانان اوسېږي کورنۍ. نو ټول مکمل هم دلته دي. 40 زره 50 زره پورې تقریبا نفوس دی افغانان دلته. دلته افغاني کالي خوراکي توکي نور دا شیان هم شته؟ دلته ډېر افغانان دي، تجارتونه لري، خپلې ساحې لري. په تېره بلشترانس کې فکر کوم نو داسې وبله لکه فرامات چې وویل مخکې موږ ته د افغانانو کوټسنګي یې کسر افغان دلې رستورانټونه هم شته. د افغانانو کالي مکمل هغه د کور ضرورتونه، رستورانټونه، سوپرمارکېټونه، یعنې هر څه هغه افغاني شی چې دلې وغواړې پیدا کېږي. ته کولی شې چې د کور احساس پکښې وکړې. د افغانان چې اکثر راځي دوی دلته داسې فکر کوي چې د خارج دا دی چې ولا موتې پیسې دي ورڅه دي. څه باید وکړي دلته چې دوی راځي دوی دپاره څه مهم دي؟ دلته چې راغله تر ټولو ښه کار که زه درته ووایم لومړی خو ځان لپاره یو کار پیدا کول، خپل د ژوند د جوړولو لپاره. که هغه نه وي د هغه تر څنګ مثلا لومړی د اولیا ضرورتونه چې د ژوند دي هغه باید پوره کړي. دولت هم همکاري سره کوي. خو تر ټولو ښه لار خو زه وایم دا وي چې دوی تعلیم ته مخکې، ځکه د دې ځکه سټانډرډ د ټولنې لوړ دی. د خلکو غواړي لوړ ځای ته ورسېد، علم وکړه، درس ووایه، تعلیم وکړه. همدلته پوهنتونونه ټول مفت دي. فقط یو څه زحمت غواړي، کولی شي دولتي پوهنتون کې داخله وکړي، د ځان څخه یو څوک جوړ کړي، د ټولنې یو حیثیتدار شخصیت د ځان څخه جوړ کړي. او وروسته بیا باید کار وکړي. وروسته د هغه څخه بیا ووت، کله چې د ماسټري وکړې، د درسونه وویل، دلته بیا دغه کاري او هنري درسونه هم شته چې هاوسکیپینګ ورته وایي. په دې سره بیا ته کولی شې چې یو هنر زده کړې، په دغه بخش کې بېرته دولت ته د همکاري هم کوي چې څو وظایف ځان ته پیدا کړي په خپل بخش کې، خپل هنر کې. هغه نو په مختلف بخشو کې شته. مثلا که غواړې د نرسینګ په بخش کې، مثلا د دکانداري په بخش کې، مثلا هم د خیاطۍ لکه هغه هنري کورسونه غوندي چې هر څه ستا زړه غواړي هغه شیان شته چې ته کوم پکې مهارت لري. او درسونه که دې ویلي بیا وروسته دلې خو مثلا عمومي ډېرې وظیفې شته، ډېرې کمپنۍ شته، کولی شي مختلف پوزیشنونو کې وظیفې وکړي، ښه معاشات ورکړي، د ژوند ټول سهولتونه درته برابر کړي. ډېر مننه. نو حضرت محمد جان چیرې ژوند اخر اوس؟ زه ولاړ بسو هافن سیټي خواته پرېږدي کې به هم سپاره شو. هغه وروسته که وخت ولاړ بسو مرکزي پارک ته، شات پارک ته. بس د نن ورځې لپاره د ګورو بس ته بخیر. ګرځو بس. نو کتونکو راسره اوسئ او ټول پروګرام تعقیب کړئ انشاءالله. خیر ټیک ټاک هم فالو کړئ، ویې ګورئ انشاءالله. ډېر بېلابېل هر څه شته د خیر.
دا خو نو هغه دی هامبورګ. هغه ډېره لوړه کلیسا ده چې ده. دلته هم دا دی فقیران شته، داسې بیا ونه واسچین نشته. دی نو که لږ لا غټ وی د اسمانه ښوروا راښکته کوله. خلک یې ډېر قد لري او ډېر دلته بیا پخواني ځایونه دي، کلیسا ده او ځینې نور ځایونه هم شته. Ihre Fassade. C'est bon, on va faire ça. شپږ کاله کېږي دا د انصار احمد جان اوس خیر ماسټري هم خلاصه کړې ده او حضرت احمد جان هم دلته دی. حضرت احمد جان څنګه ښه یاست؟ بخیر یې؟ څنګه دی بانو څنګه دی دلته د هامبورګ ښار؟ والا دا ډېر ښه ښار دی ځکه افغانان هم ډېر ښه دي او بس کوچنی ښار دی او ښه ارام ښار دی. چې شپږ ښه پیدا کېږي د افغانانو دې دپاره هر څه چې غواړې دا نو بس اکثریت افغانان د دې هامبورګ فرانکفورټ دغه ځایو کې زیات افغانان اوسېږي نو د افغانانو اکثریت دوکانونه شان په دغو ځایو کې لګېږي. بس نو راسي دلته هامبورګ ته راسي هغه افغانان چې دي وګرځي او خپل افغانان پیدا کړي او یو د بله مینه ورکړي. نو همدلته اوس خو د وطن لري نو نور ځایونه به هم درته رستورانت وطن راځي. دا خو زه یو دغه لرم بېلابېل مطالب درته جوړ کړم او ډېر هغه ځایونه چې تاسو نه لیدلي هغه به هم درته وښیم چې څه ډول دي او
تاریخي ځایونه به پیدا کړو دې سره ترڅنګ افغانان به وګورو د هغوی سره به خبرې وکړو د ژوند په اړه به بېلابېل څه وګورو انشاءالله دا به ډېر ښه وي. Guten Tag, liebe Gäste. Wir begrüßen Sie recht herzlich bei uns im Intercity Auslanderfahrt nach Hamburg-Altona. Mit Herrn